او بیا دا خبره یاد ساتئ چې دی ګوره په فقه کې د چا په مذهب نه و د ځان له مجتهد او امام هغه ځان له مجتهد او امام دا بعض نن سبا کوشش کوي و امام بخاري د امام شافعي په مذهب باندې ووایي دا کمزوري خبره ده امام بخاري رحمه الله ځان له مجتهد او ځکه د دیوبند مشهور محدث انور شاه کشمیری رحمه الله هغه په خپل د بخاري په شرح کې دا خبره کړې ده و امام بخاري مجتهد او هغه د چا مقلد نه و امام بخاري سو مجتهد او کټاس او ټیټ الحدیثو دا بس خلک دلته یو فائدہ ذکر کړي وي دته چې اهل حدیث وي دا خو صحیح ده ته چې وي ځان ته اهل حدیث وي ته داسې چې اهل حدیث خبره څه کوي وي اهل حدیث هغه چاته وایي چې حدیثونه ورته یاد دي او بیانوي نو صحیح ده امام بخاري خو ځکه اهل حدیث دی چې حدیثونه ورته یاد دي په لکاو بیانوي پوه انسان د هغه ځان ته اهل حدیث وایي نو صحیح ده نو اوس ته د کوم ځای اهل حدیث او د حدیث نیمه ټوټه ده ته هم نه ده یاده زبانه که دا خبره عام سړي ته وکړي خو راګیر کړو که نه راګیر کړو دا خبره بیا وزن واله ده چې اهل الحدیث نو صحیح ده دا محدثین که اهل حدیث ته صحیح ده مونږ د کوم ځای نه اهل حدیث شوي جواب وی اهل حدیث مو وایه ځان ته ځان ته اهل سنت وایه څه اهل سنت نو بس کم ردی چې به تا کړی دغه پې وکړه و اهل سنت خو هغه چاته ویل کېږي چې په سنتو پوهېږي او بیانوي نو تا ته څه دي ته ځان ته اهل سنت وایي راګیر شو او راګیر په دې شو ځکه چې دا خبره څه خبره نه وه دا خبره برابر وه بیا خو صحیح وه دویمه شیخ الاسلام بن تیمیه رحمه الله نور علماء دا خبره بیان کړې ده وی کله چې اهل الحدیث ویلی شي نو په دې کې هغه کس داخل دی چې حدیث یادوي هغه پکې داخل دی چې حدیث بیانوي هغه پکې داخل دی چې حدیثونه لیکي هغه پکې داخل دی چې په حدیث باندې عمل کوي نو دا کوم چې عوام دي او یاد ورته نه دي نو دوی په کوم باب کې عمل پې کوي حدیث کې راځي اهل القرآن هم اهل الله اهل قرآن دا الله خاص خلق دي خوص اهل القرآن څوک دي علماء وي اهل القرآن هغه دي چې قرآن یادوي بیانوي او څه پې کوي عمل پې کوي عمل پې کوي بلکې داسې هم کیدی شي چې یو سړي ته د حدیثونه یادي او عمل نه کوي نو د ده نه هغه یو ښه نه شو چې یاد ورته نه دي خو عمل پې کوي چې کله ورته راورسي نو امام بخاري رحمه الله د اهل حدیث په منهج باندې هماغه عقیده وه کوم عقیده چې د قرآن او حدیث ده نو انشاءالله دا په دې کتاب کې بیان کړی شي ځای په ځای به دا مسلې راشي د عقیده عقد توحید عقیده وه او د قرآن او د حدیث عقیده وه